وای لورې غرقه شمه څه مې وجود ټول خوږېږي خپې مې غرقې دي او څه د بجلیانو دغه حالاتونه دي چې بجلي نه ټینګېږي میاشیا راغلي نه په پنډونو بیلونه راپسې راغلي بیا بجلی خو اصلم نه وي او چې به کې باران وشي که نه بیا به ګنټو باندې نه هغوی خو بې بانه غواړي الله یې دا ګریډونه تباه وبا که نو یونټ یې پکې راشي ځان سره موبایل یې په هغه شیزونو کې واچوي میټرو ته یې نیولي یو چې تا پسې 2 یونټ یې راوړېدلي نو د پسې 10 درواړی یو پاکستان خو دکه چې کوم دی نه مکمرداري چلیږي که نه بس څه به کوو لورې نو بجلی سره خو به راکاږو ویم هغه وګوره د کمرې ګېټ یې بند کړی دی ارام شه که بار ته روځي په مندر باندې دی یا ډېره ډکه شه ورور ته خو به دې څه نه یامه ویم ټوله ګناه مې درور ده ویم چې سړی وي که نه ویم چې کوم دی ډم هم ښځه کي ویم هغه نه خپله ښځه نه ښځه کېږي ویم د ټایم ته وګوره 12:30 بجې شوې غم مه کوه لورې هغه لور د چا ده ویم پلار مو سره نه ډیوټي نه واپس راشي ویم دې د کمرې نه بهر راونسي دا غم نه کوي چې په کور کې به غوړي نه وي چیني نه وي نه دوکان نه سودا راوړي غم دې نه کوي دا د واده تازه وریځې دي چې 3 میاشتې وشي که نه بیا به بله خوالانې ګرځي داسې به د پلار د ما نه خوځېدو نه چې د وادې 3 میاشتې وشوې نو بیا رانه وتښتېدو اوس دې ما ته رانږدې شي که نه ویم ما سره خو دا غم دی چې دا سره خوا کې څنګه کېني هغې نه خو داسې بوی نځي لکه چې په سرمنه باندې مالګه ومږي سوسړ ته روانې دي او خوا سره خپو ته ناست دي په خیر البا سلام علیکم وعلیکم سلام تعویذونو پیکټه تاسو دا چې راخلي جلاله جوړ کړئ څوک مې وجود مې ټول غرق ته خوږېږي وجود مې تو خو د ما د ډاکټر د دارو د درمن مې نه یې پټه ورته وګوره پټه ورشه لورې اوبه بله راوړه دا رله یا مازغه خرابی اخوا سره که تندې خو دې داسې راچولی ته به یې که چاپې نارۍ نه چوړې کړې ده نن د تنخواه ورځ وه پیسې لیټ وي خزانه کې پیسې نشته خزانې کې پیسېګانې ښې ډېرې دي خو د تا په ویستو باندې ړنې کېږي مه راته ګوره ګورم به درته نه په کور کې نه تلکاري شته نه چې ځان سره بازار ته لاړې ځان سره خو به سبزي مبزي راوړي وه که نه څه شو هغه ډله هغه ډله به تا پوه کړی و که نه د ښځو نه د کمرې نه راوځي څنګه ناستې څه به درته نه یامه نو لکه روزه با روزه خدای دې تباه که شپه ورځ نه پېژنې السلام علیکم وعلیکم سلام زویا دا کومو خالاتو ته پاتې شو دا ولې سلام خدا سې کلک لکه د پلاره چې نور دې ښې ته څنګه دا پلار مې منچک ځای ته رامنډي یادوم به دې ورته نه خو چې څنګه یې مې وي داسې یې جې وي بابا جان تنخواه واغسته تنخواه یې واغسته ټولې پیسې یې دله ویر که نه ما چې میاشت چې خرچه راکړه ډېر ځل نه غواړم نور ډېر یې وګړي دا خو یې مارکي دا راټوه زویه لکه خلکو زامن غټ شي وډونه وړو کړي که نه حاجي نو خپله ښځه خو بیا ساتي که نه نو دا ښځه به هم ډله زه ساتم نه دا خو زه ساتم تا چا ویلي تا اوسه پورې چېرته دڼیا یو پیکټ راوړی دی نو په دنیا څه کې دا خو تا وایي څه لپاره لکه زما د اوږو باندې به دا بوج ټول عمر پروت وي دا به نه کمیږي دا ما ته خو بوج نه ښکاري بوج کوي بابا جان بوج خو دله ځکه مومه خو که د ما په خبرې باندې عمل کوئ ما بله یو صلاح کړې ده بله هلکې د واده نه مخکې خو مې بله دغه لین برابر کړی او دوبۍ ته مې استولو نو وی چې نه زه نسمه د ما اړه نه کېږي اوس یې واده وکړو اوس په ښځه ده سبا به د بچي شي دغه ځای کې دله کار سیټ کومه دا به د چا نه کر سپور پیسې راوالي او زه به دله د چا نه راوالمه دوبۍ ته دې استومه دوبۍ کې به دې څه کوي د عربیانو اوښان به لامبئ یاره که اوښان لامبئ او که عربین لامبئ څه ناڅه خو به ترې راوباسي که نه عربیان پاک یا د شان سکاپوټي ني هغوی سره لامبئ خو نه ځم وایي او ښځه مې ښځه م ځان سره بوځه دله تا له خو شرم نه ده پکار داسې کار وکړه هلته سفاري ورته وایي په هغې سفاري کې د انګریزان راځي که نه ټوریزم وي نو بس ښځې له خو داسې هم ګټه ورځي هغه هلته ګټوه ته یې راټولوه زویه اوس ورشه هغه لاړساسې وله راواله هغه یې ته ورته وګوره هغه غریبون وي شونډه د لیوانه خوره
ای بی غیرتا ای بی غیرتا دا به سکم دا ما دا ویلی چې د دې په دې لور ونه خبو بوګانو ډانګ چړنه بیا ولې جاړي او ځان ته نه ګور سم خورتم ته جوړ شوی ده لوري ته خو هم چې لوړېږي نه هغه هم راقل روان دی ته ورته وګوره خړې اوبه دې راوړې راپسې دا څه چل دی موټر خراب شي پم نه مې ته راوړي وای داسې کې سړیه ټولې جامې دې راله وشرمولې داسې کار کوم زویه ځم نه کون نه مټي ځم ځه ځه ته م لاړ شه او دا هم ځان سره بوځه ویم چې څوک راځي په ما باندې راځي زه ټول د ښکارم دا ګناهګار جوړ زه شم نو تا باندې ما سې ټپوي وکړه میراټ پاتې شي ما وی چېرته یو ستن بچالوی نو دا رغېږي به ویم ستنه خو زه وایم د ټول کارونه ختمېږي نه نو جبه مړه وباسه یم خاوند مې خپل خاوند سره خبرې مړه تا لوکې خبرې کوه بنیاد دیوزه یم به یې ډوبه شومه یم دا خو لاره بعده 3 میاشتې م نري شي دا مانه ټوپې ته واسطې ولې خیر شه نو څوک هلته ټوپی کې کېنوه یم زما خاوند ته مسې اوبه خړې کړي دي ته به څه کې په تاسو شړک را پرېوتې دی ته لږ لاړ شه مزدوري وکړه ته به دې ته لاړ شه د تا پلار مزدوري دی دا څه د سرکاري نوکر ده تا د ما خاوند سره څه کار ده کسبګر دی ښکلې ستار او ماښام چاولې پخوي هسې به ته سوځې کسبګر خو ده خېټې ټکې کړي یو کسبګر خو ده خو چې چاله دیګ پوخ کړي نو ځان له تنه مخکې ایسه کړه یو وروستو بیا یې غی هغه د هغه حق دی حق یې نه ده مې خواخې دا خوله دې په غوږ کې که یم زما خاوند بار مار تلل نشته دی دا به تا خوښه په دې چپل دربان کم ګورې بدماشي یم مور ته دا خونې نه خونې خاوند به داسې ما خو ماتم پته ده خو څوک مجبور یم ٹھیک تھا گجی به ما باندې کور کې تنګ دي زه به القل کوم چې کوم روک چې وځه ورته کلبه قدم دي ولې دوه غټې غټې کمرې دي تاسو یوه کمره زما دا د تا د مور عادت او د تا مدد ته بوځه کور ته مونږ ولا ځل فکر چې دا څه بوکرا راوای این حالتي ویم لاړ شم یو ورځ به دې مونه ساتي دومره مهنګایي ده وای وای سړیه واو درېدله ویم دا د واده نو دا کو چرته غټه ښځه مې کړې وي نو ښه غټ غټ زامن به مې راوړي نو ټېډي چیلې مې کړې ده ټکه ټېډي ټېډي بچي مې راوړي تا ځان ته کتلې ته خو سم ټینټې غوټه نه ورځ تر ورځه جوړېږي لور ما ټټلې ده که نه بنیاد ډیوزه ورته وګوره لور ما ټټلې ده که نه زوی خو ما ته لاړ د څنګه ښایسته سور سپین دی نه شاغوټ چاته لاړه هغه تا ته خو به خو لاړه ویم خبر نشي نیم تا د نیم تا تللی دی ازا راځه د ما پلار کړه ښه ډېر ځای دی پاپا جانی څونه ځای هغه چې کوم ځای دی خو د مور نوم دی پاپا جانی تاسو زما لپاره مړه شوې او زه ستاسو لپاره ژوندي زه یم چې زه سکر کړی ما به دلته راځئ مخه بده خبره که حاجي بیا داسې کار دی که نه الله دې په ګولي ګلزار باندې خپل سکر کره کېنوه که نه امین خو لکه ما دې واده باندې ډېرې خرچې کړي دي ما پې سرمنډه ډېره اوږده شوې ده که نه نو هغه حساب کتاب به اوس چا سره کومه زما سکر سره کو دې سره ما سره به کوي مور سره دې وکړم ولې دا جینۍ دې مور کړې کو تا کړې دا خبره خو نشته پاپا جانی نه ته په ما باندې تاسو وګو وای راخیږي دا زوی وا د یار په مور حق دی کوله ګوردی هرتي کوله ځان هرتي او کله هغه هرتي او جوړه په واده چکه او د جوړه واده نه بعد بیا زوی پیچا خپل کار پیچا زه پټانو بوت کې د نه غواړم سخر کړو شي دا پلار به زمانو له وادونه کوي ولې خرچي او پې کوي او بیا به ورسره خرې سرې مټیږي نو چې هغه هم د پلار په شان دي چې ته زما غیر تا زما ته غلي کېنې ګورې دې به خو یو ګز جبه ده ستا د پلار سړیتوب نه دی زده چې هغه اوسه پورې مشر او کشر ونه پېژانده که نه نو ته خو د هغه لورې تا نه او ګیله نه راپکار ستا خو زده دی که نه تا نه ګیله نه پکار زه خپل روي سره لګیم بچې دې ټایم کې د مشرانو خبرو کې خو لکه کم از کم مه راوړه رویه حساب کتاب را سره وکړه ما بخلي ما بخه بس چې زه مې سره ګیګ را بیاله که زما خو نه بیاله والله که ما زموږ خبر سره ګوره اوس ټول ما به د ګو کې نه پېژې که نه او زه په تاسو پوځم دا به شم داسې خلک هغه چې راشم خیر ځان هلته پېژم ښکاري غیرتي بچي داسې کوي
چې د ښځې پلو ونیسي او رواني بیا ښکر کوم کړه سړی چې خوا کې سخر کار اوسېږي هغه نه غټ دلبل نیو ما د دلګانو باجا دا لاس کې د سینې بلی دي دا ته وایي موږ څه دا نه مجو ډیر څه نه جوړ شپ کالیم راغی ته د کور نه بلاسد باخپی رااله بلاسد باخپی به خاون سره سي کالی راکه کالی چم چوره پتام شکر ګوره چې وی کالی نه پکې راغستی دی دا ګوره سړی ها دا خو زما د ښځې دغه لږ مرګه پاتې نو دا کې دا ماره کې چې بیګ په سترګو ګوره صحیح نه جا کیږي جی ما واجه کړو د مور په کاری کې دما خجر واجه کړو د ما کاری کړو وی پراډیانو دوکبازو تاسو وخت کې ورو راځه چې تو تی ضروري نه مې یې پکار نو ته خوشاله دلته خو د نهر نه مړه شوم حساب کتاب به کوو بچې لاړ شه داسې کار دی ما هغه ویزو والا سره خبره کړې ده که نه چې کله وګټې خیر یې زه باندې حساب کتاب واله موضوع دا چې کوم ځای کې ته خپلې ښځې سره خوشحاله یې که نه ځکه چې پلار او مور سي مړه بس ما ښځه خو مې دغه سپینوالی په سر کې شروع شوی دی که نه بلې ته مې لږه اراده لا نشته کو بلې ته مې اراده وکړه نه بل واده به ته خامخا وایم زه شویم تا موس ګټې وټې چالو کې ویم خیر د ما کار پرېښودو او ویم زه به ستا سهار یم د تاسو ټول وګړي زه بیا بس نن تنخوا هم راته نه ده میلاو شوې ډاکټر نه جیم ټوکې کې به دا پیسې دی وایي چې څنګه راقرض کوم راکرس کته نه لاړ شه وراوړه ته نه 2 لکه روپیو زما پلان دومره زړه دی 2 لکه 15 لکه به راکړي راځه تی او به ګورم نه ځه چې راوړې ته نه پیسې ټیک ته پاپا جانی چې تاسو په پاکستان کې نه وو زبر شم دوبه ته بم لاړ شم د دې خځې نه بل صبر کم کال دې 2 کال دې جو بل مخ پنینو تا ته هر ورځ نه صبر کړی نو ما به بوزي ځان سره خو هغه ځان کې به زه تا کوم پنه پنه پوخې کوم چې مې نه ته نه کې ګره پاپا جانی او تاسو مم ما ته سره ته ما ته خځې 2 کال به دوبه دې بوډا دې نه کړی او بوډا دې نه کړی چې دا دې راوړلې هغه به ادمه والا کوس پر سره خود داسې کوي نه بم کار لکه اکبر خان او تر شهنواز خان هم لون په ګور کې نولم بیجوي چې دغه څه خبره کوم نو مګر د کوم کومه شپه چې دا لږ پیدا کېدو هلته زمونږ ګیدړ هم 2 بچي راوړي چې ما ته پته وې که نه دا ما دې خور کې غورځولو ما ته نن پته ولګي د زویه چې ته زلمی شوې که نه نه د سره د بوډا پلار احساس راغلو نه د سره د بوډای مور خو الله به د ارمان دیر شي چې په مونږ باندې تورې خاورې واوړي ځه نه مې یی پکاره دته و چې ما پرونی کې کتل ما یې دا پیرنګې اره دا شکل پیرنګیانو ټټلې دی ته دې ورته وګوره که ما ته دومره پته وې په هغه ټیم مې به د لمرۍ کې بله ګوتې ویر کړي دي او پانسي کړی به مې مې سړیه ته به دې مور پلار سره ناستې کوزي وم ما سره پاسه زه ځنه لاړم او د سکر سره سلا کوم چې کومه لاره ته هغه خو د پیښې او په کومه طریقه ستاسو پیسې ختمېږي عقل لاره اختیار وم ستاسو خبرې په ما نه لګي جړه نه که نه چې دننه راته ویني خو تاته که نه په خودي کوې باندې دا مکر توپ دې ټول لاړ شه خوا سره دې ترخ کې کېنه چې هغه ته خودې نه خودې وښیو زویه ځې خو ځې خو د خوا په خوا کې کو د 1 ګنټه هم تېره کړه که نه زه به تا ته نه رویم د ټرکونو نه دونه سرول بینځي چې اما مې سکر ګران دي او زه سکر سره خوایم پیښې بل چا نه ځم راځه که نه بسو جزو راځه ویم سوچ وکړه الله مې تر دلو کنه هغه بوځای د ما دواړه نه یی پکاره راځه بس کنه زموږ څخه بغیر څوک دي او دې کتل سړیا راګې څوک دي راځه تخکاره منه شو مطلب یم ستاسو سهاره ده که نه ښځې تا نه دي اورېدلې چې زوی زلمي شي نو د ښځې شي او لور کو د بل کور هم شي خو په زړه کې دعاګانې خپل مور پلار ته کوي او دا خو یاتې چې لور به کره د ما لور وله ور کومه زه یم چې ډیری په دله ډکې کمه نه خلا کار مې نه ده خود یې دې کور وانکي دا ورکو یو کې دا په دې کور بند شي له به ما جون سکون کې مې ته به کولاوم تمام سکر دې ځه ته کولاوم ورکو یو کا ولکه کولاوم ده ته کولاوم ها
کاکا جناب السلام علیکم په خیر علي پلار نیم په خیر راغلی چې په خیر راغلی مده به داسې ومه او موږ تاسو کره راوړي دو په قدم خبر راوړه واپس به واوړي زما کور نشته زم داسې چې کله بادګل کوتک به اوس اوسېږم مې د حاجي مور مې څه شوه مور دې هغه کارنامې وکړي چې هغې په ځوانۍ کې نه وې کړې ته وکړو بیا څه داسې کار کړی چې ته ویلی نه شي مې هغه خاندان یې را باندې خبرو چې ما به سبا وجني خپل سخرګانۍ ته چې کوم دی اوس نیغ نیغ کولمه سبا مې مړ کړي 107 مې ترې واخېسته خو دغه چا سره لانجه واچوله خپل مې خطا شو په نالۍ کې پرېوتم په ډومه کې مې پرېښ ولګېد نو چې زما خوا هېڅ څه کړه چې وایي قصې پرېږده ملک بوتله څه ملک بوتله وایي خدای ډوبه شو مېمو ته هغه بوتلله دا څنګه چل دی نو د هغې خو یو قصه نه ده د ملک نه مکې یوسف بل چا پسې لاړه چې د هغه خو چې کوم ذات نه دی معلوم ستاسو مشرانو نه قصه خرابه ده که نه ولې مور لاړه بیا رې نیا لاړه وی خدای وی مې سړیه بس مور مې صحیح وګوره پرېږده بیا چې ورته په خپله خوښه لیکلې ده تپوس وکړه مې د حاجي مور مې راوله خا توپې دې نیولې ده ما په خپله خوښه لیکلې زموږ سړي زویه بې ذاته ده نه نو ته دا هسه شرمېږې زما د پلار چې کوم دی نوم تپوس وکړه په نوم یې چې کوي د کابل په دروازه لیکلي دي نه ته شرمېږې نه چې تا نه ښځه ملک د موټه نیوله تا ورته څونه ته ما ویل دا چې راخطا شوې شوې دا دې اوس موږ تاسو کره راوړي دي موږ تاسو کره ناچو چې خو هغې مې تاسو کور کې وکړي نه منه ته داسې کار وکړې که نه ځان څه به یې دا خپل شي واپس واړی ورته به کښېني پوه شوې او درکړې مې ده او اوس یې قبوله کړه او که نه شي قبولولی که نه نو دغه چې کوم دی د قادر دی هغه نصیب دی هغه له بیا ورکړم او ته هم دقسې ما سره بیا یو ځای ګرځې نه ولې موږ خو په خوشحالۍ وخت تېرو خو خفه شوي وې دوه ګوتې مخې ورته زیله کوي پلار او مور لټم نورې خبرې پرېږده په سر کې مې ستا مور رسولې او خدای د نشې ګولۍ چوم مې خدای ویم د حاجي کور څنګه ورشه مور مې پیدا کړه ته راشه پلار دی څه لږ شربت وکړه خیر راځه راځه موږ به تاسو کوي زه به در جوړ کړم دا دې زوم بیا دې څه شو شیفوریا هغه څه زموږ پیسه ختمه ده دا پیدا پیم ورشه ملک پردې سړی د مور مې راوله زه به څنګه راشم شو ګرځې چې د مور نه خدای خلاص کړي دغه شی زما هم ده خوښه ام خدای دې نه کې ام چې مور مې یې کنه کور کې له به مو تا وخت تیر کو او بم ساتي یم زما پلار خو ته پته لګي ګوره پریوه شپلیا چې په خو پروزه چې لاړ شي دغه مور دې راولي ګوره که چې ملک سره ستاره مور چې ولې په لار کوزوي کنه ته به ویني د تختیدونو ځای شرم د دې خبرې دي ملک هم خساړي هغه به ته خور ویلي خو زه ورځم په ملک نه یارېږم خو دا کلي والا بیا دې ته نه ګوري چې دا ملک دی او که دا پلاتون کار څوک دی هغوی بیا خپله ویاو ام هي سړی ورشه کنه لګا زه به ته لږه څنګه ورشه لږه ته ورشه ورشه ځان مې دماغ دراله خراب زه تا نه مخکې تا چلا خر بابا پرنن بعد مې ته تاسو کې دا مې ته وویو تپوس چې کوم خو چې کور ته خو ورسم که نه جګړه په څه باندې را او بیا خو ته زر زوی سره ما لټاله شي ما ته پته لګي نه څه ستا خوله خرابه ده خو ستا خوله خرابه نه وه دا زوی به زما داسې نه و هغه سې قصبګر دی ها ام زما خوله خرابه ده نو څنګه چې خوله مې خرابه شوه دنیا ته به بې پردې کوې نو ته څه لټې تا علي ته څه لټې تا ورور ته څه رنګ کوو ویم زه نه یم تللی هغه په مخه کړم په والو پټه کولو وه ته دلته راځه خوله مه وازوه دلته راځه ګپ لږ راځه زه پېښه او دې پېښه اورې دا په ایمان کو د سړي زوی وي خدای دې بله سر ته کښېنوه خر بابا نو سمجه که نه سمجه خیرې ورته ګورې مه کوه ګورې په ایمان چې ګورې قسم یې پاتې کېږي که نه خر بابا غټ لرګي دې ورسره ګورې زه پېښه او زما کار پېښه راځه الله ته راباندې پردې واچې ستاسو یم یا الله زما دا نصیب به کله راویښې زه دلته په کم مقصد راغلی یم یا الله ته زما هغه مقصد زر پوره کړي شیفوریا ویمه ستا اوتره اوترې چغې وخې راشه کښېنه ته پرېږده شبانې ویمه دې خوا راشه یو که شیفوري دغه کمره کې ناست وي که نه وی د منګک په سړو مو دننه کېږه بهر وځه ضروري خبره ده ویمه ته دلته کښېنه ویمه د نغري غاړې ته هغه ناستې ته کښېنه زما خبره به وره تاله ما نن په خپل لاس بریاني پخ کړې ده برېښنا په ژوند کې مې صرف تیارې دي چې ته برېښ مې پکې ونه لیده رڼا به دې په ژوند کې راشي اوس زه رالم که نه لږ وخت وي زړه مې داسې اړې اړې دی که نه او داسې ځای په دی غوښت دی که نه چې ویلې درته نه شم قربان مونږ خو د کور نه ړستړي رالو دلته م لانجې او غویمې دي مونږ زه بار به م لږ داړه خوشحالي والي نو ته د ما دې ښه څه ګورئ ما اوس وجنې ما ته پلینینګونه شروع کړي دي ډېرې ښځې راولګېدې ځان سره یاران یو ځای کړه او خپل د ګل په شان د خاوندانې تورو خاورو ته کوز کړل نو وایي الله دا پوټي پوټي که دا د په چا وجنې دا څه پلینینګ دی خاندان سره خبره کړې ده
د قاتل دې په پټي کې درې مشینانو والا ناستو سترګې مې تورې کېږي یا الله په دې حیاتو کې مې ووژني یم چې څه بیا دې ځان سره ډیسي ښې ده ها ډسکو جمې د څه دا خبره کومه چې خاوند دې څه شو او خدای مکه الله مکه خولي کې د ناز خبره دا نه راوځه تا ته زه ډمه ښکارم دا چې کوم سټایل دې کړی دا چې کوم کمیس پرتوک دې کړی دا خو د ښځو نه دی دا مې له خامنه اغوستې ده د تا غوندې خو نه ده تا نه خو ښځه کله په یو طرف وتښتي او کله نه په بل طرف وتښتي ویم دا بیا هم زه چیغې شروع کړې دي ویم یو ته راځې نو په خیمه باندې به راځې په خندا ډوم رانلې ها په یکو کې ما څوک دې خندا ته پرېږدي دې لږو خانم صرف په جاړه مې راولي په جاړه مې رخصتوي صرف پیسې ګټم د پیسو مشینې ما دا چوکا خوا که مونږ له پې سترګې خرابې نه ویم کړي دا چا بس راغستې ده چا پسې مې راغېستې ده زما ښځې ما سره شروع کړې ده او دا د دې لمسې ویلې د ما څه کار دی تا ښځې سره دا ته وایه تا ته د دې قصې پته نه وه چې دا د خپل خاندان سره تعلق ساتي او خبرې اترې کوي هغه ما سره خبرې کوي هغې ځان له موبایل پټ اغوستی ده کله یو ترنګ کوي کله بل ترنګ تا کوي چې ته ما ته پټ دا ویلي دي چې دې ښځې سره د موبایل دی نو د ما څه کار ده د ما جنګ جګړې نه خوښې تا ښځې خو د ځان نه توتغانۍ سپی جوړه کړي هر ټایم غپه غپه یې لګولي یو یه تو تاګر کیا یه د جمعې تو تاګر کیا نو ما ته به یو خس ویلي ما به نن چې کوم دا روز نه لیده ما پسې خلک ګرځي ولې څه چل شوي دي څه چل شوي دي مشینانو والا راپسې ګرځي ویم زما دغې نه همدا امید و مشینانو والا به د پسې ګرځي نه چې رتښتوله دي مترورې زویه تا مسل او نسل نه کتو جینې دې د ګوته ونیول او را دې وسته غول مې خوړلي دي ډېر پې ملامت یم چوکلې لارې خولې له نه راځي کاکاجي یو خبره کوم ویم په داسې ښځو به اعتبار نه کې کېدای شي د بل چا دپاره دو وژني وجنې به مې بوجه کوي مې چې کوم دی اچوي او سر او خپې به له کړکۍ شناخت به راله ختموي بیا به مې پولیس پېژنیم نه د پوسټ مارټم دپاره بیا مې چې کوم دی د کولمو او د پښتو له هډوکي جدا کوي په بوجه کې خلک په شنې ټینکۍ کې دې باندې چوي یم تاسو کرم هر ټایم لانجیتوبه مې دي ته راته مور مو جوړېږه ګورې وی مور دې ته څه ویلي دي یو خو تاسو مرځه په کمزور انسان باندې غوسې کوي په کمزور انسان باندې خود ویرسمه تاسو کار جوړ جنګ جګړې اډو شوي نه دي یم زه خو د کور نه دلته ړستړې راغلی یم مخه پرې کور کې به درنه خوږه ناسته وي یم زه خیر دی ویم مورې ویم ښه کار ورسره وشو چې مټې د بل چا پسې وتښتي که نه خوشحالېږم خو په تره دې خفه کېږم هسې نه چې په بوجۍ کې بند کړي او کاڼي به سره واچوي څه دریاب ته یې ونولي یم الله دې نه کړي الله دې خوله ماته که دا ته څه وې وای بیسه تیار بیس دې د ځان نه جوړ کړی د ما څه وویه یم بس ته خیرې مه کوه چې نور سم وې تا دا ارادې ما ته څه داسې ګډې وډې ښکاري نه ویم دا بې خفه کېږي که نه ماشومه ده خفه کېږي پرې نه زه په دې کارنامو باندې پوه شوي یم پخوا یم زه خیر دی یم خلاص هغه لوښ راسره لږ ووینځه که نه نجینې خوله خو مې نه کېږي خو در به شم خوله دې کېږي دلته ته څه له راغلي دا ټکه پکه کار دی ما دې لور سره کوه یو ډب بستا یو به د ځمکې کوسمه نه شي ښاپیرکه